ښځه د سړي نفس په لاس کې ونیسي ولې یې په خپل شرمګاه دننه کوي. سلامونه دوستانو، زموږ د نن ورځې موضوع ده ښځه څنګه د سړي نه نفس په لاس کې نیسي او په خپل شرمګاه کې یې دننه کوي. ملګرو، ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. ملګرو، د ویډیو کتو نه مخکې درته یادونه کوم که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. ملګرو، ښځه چې په شوق کې راشي نو هغه د سړي نفس په خپل لاس کې نیسي او په خپل شرمګاه کې دننه کوي. ښځه د سړي نفس په لاس نیولو سره د سړي شهوت ډیر زیاتېږي او سړي ته ډیر خوند ورکوي. او ښځه په کوم وخت کې دا کار کوي؟ ملګرو، کله چې تاسو د ښځې سره کوروالی کوئ نو د ښځې په شرمګاه په مزه مزه لاس وهل شروع کړئ او بیا په مزه مزه ورسره د هغې په سینو خوله کېږدئ او رول به شروع کړئ او لاسونه به یې په لاسونو کې ورکړئ. او کله چې تاسو یو څو منټه دا کار وکړئ نو ښځه به ډېر په شوق کې راشي او ډېر لذت به محسوس کړي. نو په داسې حالات کې به د سړي نفس په خپل لاس کې ونیسي او په خپل شرمګاه کې به یې دننه کړي. او ښځه چې کله د سړي نفس په لاس کې ونیسي نو ښځه په بدن کې یو مزام پیدا شي چې هغه دا غواړي چې هغه ستا نفس ټول په ځان ومنډي او خوند ترې واخلي. او کله چې ښځه په شوق کې راشي او تاسو خلاص شئ او ښځه نه وي خلاصه شوې نو دې وخت کې به تاسو د ښځې نه جدا کېږئ چې خپل نفس پاتې نه وباسئ، ځکه چې ښځه خلاصه نشي او ته یې اخوا شي نو په ښځه ډېر بد اثر کوي او له دې امله ښځه د زنا طرف ته ځي او بیا د نورو نه خپل حاجت پوره کوي. ملګرو، دا و د نن ورځ خبر چې تاسو سره مو شریک کو. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.